سلامونه دوستانو د انشارت د برنامې د زده کړې دوهمې جلسې ته ښه راغلی. په دې ویډیو کې په 9 ډیزاینینګ د ویډیو غواړم چې کار وکړم. هغه ډیزاینینګ چې ډیری په ویډیو کې ګټه ترې اخیستل کیږي او باعث دی دې کې چې زمونږ ویډیو په عالی کیفیت سره ډیزاین شي او خورا اهمیت لري. په هغې باندې نن کار کوو. لومړی دا چې څرنګه موږ یوه حصه د ویډیو یا مکمل ویډیو سیاه‌سفید حالت ته واړوو. دوهم د ویډیو د یوې حصې زوم اوټ کول او زوم ان کولو باندې کار کوو. دریم د تلیفون فریم یا چوکاټ اضافه کوو څرنګه ویډیو ته، په دې به کار کوو. د څو عکسونو ډیزاین کول په یو فریم یا چوکاټ کې. پنځم د ویډیو موزیک جدا کول او تبدیلول یې. شپږم د موزیک د غږ په زوره کولو او کمولو باندې کار کوو. اووم په حرکت لرونکي نوشتې باندې چې څرنګه موږ یوه نوشته چې حرکت ولري، هر حرف جدا یو ځان ته انیمیشن یو حرکت ولري، په هغې باندې موږ کار کوو چې څرنګه یې ډیزاین. نو راځو انشارت برنامې ته کلیک وکوو. غواړو چې ویډیو اضافه کړو، نو ویډیو باندې به کلیک وکړو. نیو هغه کومه ویډیو چې موږ غواړو هغې باندې تغییرات وارد کړو، نو هغه به را سره اضافه کړو. فرضاً دا ویډیو ده. ویډیو زموږ سره اضافه شوله. لومړی به غږ صفر کړم. په دې شکل زموږ سره ویډیو اضافه شوه. اوس غواړم چې دغه ویډیو په ختم کې چې کله دې ساحې ته راسي موږ ته په شکل د سیاه‌سفید ښکاره شي. لومړی به یې ویډیو د سپلیټ له طریقه جدا کړو، یعنې موږ ته دا قسمت جدا کړلو. نو کلیک به پرې وکړو. نو را به شو په فیلتر به کلیک وکړو. فیلتر کې موږ بیا هم فیلتر لرو، په دې به کلیک وکړو. دلته مختلف انواع د ویډیو لرو چې موږ کولی شو انتخاب یې کړو. دلته که میمو باندې کلیک وکړو نو په دې شکل، یا ډارک یا میمو، هر یو چې تاسو انتخاب کړئ دا به ستاسو ویډیو سیاه‌سفید حالت ته تبدیله کړي. اجازه نه کولی شي هغه رنګ یې زیات و کم کړئ. په ټیک به کلیک وکړئ، هغه تغییرات به ذخیره شي. یعنې په دې شکل که اوس کلیک یې کړو، د دې ساحې نه به دې خوا موږ ته په سیاه‌سفید شکل ښودل کیږي. اوس بعضې ویډیوګانو کې هم که کتلي وي دغه آخري ساحه یا یوه حصه د ویډیو سیاه‌سفید یې کړي یا ډېره آستا کړي، نو د هغې لپاره به موږ هغه قسمت انتخاب کړو. را به شو سپیډ ته. موږ دلته سپیډ لرو. د سپیډ له طریقه موږ کولی شو چې د ویډیو حرکت مو تیز او کم کړو. نو موږ به سپیډ فرضاً 0.5 ته راولو. که اوس یې موږ پلی کړو په دو شکل باندې به موږ ته ښودل کیږي. نو کولی شئ تاسو مختلفو ځایونو کې دونه استفاده وکړئ. او که غواړئ چې سپیډ یې زیات کړئ یعنې تیز شي، نو بیا به هم راشئ سپیډ ته. دو قسمت نه یې کولی شئ، یعنې یو استاندارد حالت د ویډیو ده، که یوه نه یې زیاتوئ نو سپیډ به زیاتیږي، او که د یوه نه یې کموئ نو هغه به سلو کیږي. فرضاً 4 یې کومه. نو که چیرې زه اوس کلیک پرې وکړم، پلی یې کړم، دوهم حالت څنګه شو؟ تیز شو. دا د ویډیو سیاه‌سفید حالت او تیز او سلو کولی. وروسته یې دونه موږ غواړو چې د ویډیو یوه حصه زوم اوټ او زوم این کړو، یعنې موږ ته یوه حصه غټه شي یا یې وړه کړو. هغه د کوم ځای نه کوو، هغه به هم دا قسمت چې کوم غواړو تغییرات په وارد کړو انتخاب به یې کړو. را به شو فیلتر ته. په فیلتر کې موږ افیکټ لرو. په افیکټ به کلیک وکړو.
موږ دلته سلو زوم لرو او بل زوم اوټ. که چیرې غواړو چې دغه یوه حصه موږ نږدې کړو نو په سلو زوم به کلیک وکړو او اضافه به یې کړو. ټیک. نو دلته یې موږ ته هغه لاین اضافه شو. نو که چیرې موږ کلیک پرې وکړو په دې حالت به موږ ته څنګه کیږي؟ نږدې کیږي. اوس که چیرې دغه لاین تاسو هر قسمت ته انتقالوئ، کلیک به یې ونیسئ، هرې ساحې ته چې تاسو انتقالوئ هغه ساحه به څنګه کیږي؟ غټیږي. یعنې دغو ځایونه تاسو کله انتخاب کړو کش یې کړئ نو کوم ساحې پورې چې تاسو غواړئ هغه عمل تطبیق شي نو هغه به تطبیق کیږي. کولی شئ انتقال یې هم کړئ بلې خواته. دا قسمت غواړو چې غټ یې کړو نو په دې باندې که کلیک وکړو په دې شکل به موږ ته غټ ښودل کیږي. بل که وغواړو چې هغه وړ یې کړو نو د هغې لپاره بیا هم په افیکټ کلیک وکړو، په زوم اوټ به دلته انتخاب کړو. ولیو یې هم تاسو کولی شئ زیات او کمه کړئ چې په کومه اندازه د ده وړ او غټ شي. دا به م انتخاب کړئ، په ټیک به کلیک وکړئ. اوس که چیرې موږ راشو دې حالت ته دا به یو څه تغییر ورکړو ځای ته چې د ویډیو صحیح ښکاره شي. اوس که وګورو او دا قسمت ته چې راشي موږ ته به ویډیو غوره کړي. په ټیک به کلیک وکړئ، هغه تغییرات به ذخیره شي. دریم په دې کار کوو چې څرنګه موږ فریم د تلیفون ویډیو ته اضافه کړو، یعنی چار اطراف د ویډیو زموږ د تلیفون فریم قرار ونیسي. د دې لپاره به موږ لومړی راشو سټیکر ته. سټیکر کې به موږ بیا په سټیکر کلیک وکړو. دلته موږ لرو دغه فولډر علامت، په دې به کلیک وکړو. هغه تلیفون کې چې کوم فریمونه یې موږ سره موجود دي چې مخکې موږ ډاونلوډ کړي دي ګوګل څخه د PNG په فارمت کې، نو هغه به انتخاب کړو. هر یو چې تاسو انتخاب کړئ دلته به اضافه شي کړو. د دې لپاره چې موږ فریم رنګ هم تور ده، که چیرې تور بیکګراوند ته اضافه شي نو نه ښودل کېږي. د دې لپاره موږ ضرور ده چې لومړی بیکګراوند ته تغییر ورکړو. نو را به شو مخکې د نه چې فریم اضافه کړو، بیکګراوند باندې به کلیک وکړو. موږ دلته لرو بیکګراوند ته به تغییر ورکړو. فرضاً یو بیکګراوند انتخابوم. دا بیکګراوند فکر کوم صحیح ده، انتخاب شو. اوس راځو و فریم باندې کار کوو. فعلا موږ سره فعال نه دی، کومې ځای نه چې موږ فریم انتخاب کړی نو را به شو هغې ته سټیکر چې کله موږ انتخاب کړو موږ ته به د فریم لاین وښودل شي. فریم لاین باندې به کلیک وکړو. اوس کولی شو په خپل فریم باندې تغییرات ذخیره کړو. د لمس له طریقه دوې ګوتې به په لمس باندې کش کړئ، غټ به یې کړئ فریم په هغه اندازه چې تاسو د ویډیو سره مطابقت وکړي. فرضاً دا حالت فکر کوم چې څه ناڅه صحیح ده. دقیقې جوړ کړئ. په دې اندازه غواړم چې دغه ویډیو هم یو څه سایز یې کم کړم. نو را بشم کانویس ته. د دې ځای نه به دغه ویډیو سایز هم یو څه کم کړو چې څو زموږ فریم پاسنۍ ساحه او ښکته ساحه کې وښودل شي. په دې اندازه فکر کوم صحیح شوه. سټیکر ته به راشو، فریم به کلیک وکړو. هغه فریم به اوس څه ناڅه وړ کړو. په دې اندازه فکر کوم صحیح شو. نو په ټیک به کلیک وکړئ، هغه تغییرات به ذخیره شي. اوس که چیرې موږ دلته کلیک وکړو نو دلته زموږ سره فریم اضافه شو، اما متباقي ساحه د ویډیو کې فریم نه ښودل کېږي. دې لپاره چې فریم د ابتدا تر انتها د ویډیو وښودل شي نو بیا به هم سټیکر باندې کلیک وکړو. د لاین د فریم به د ابتدا نه تر انتها پورې قرار ورکړو تر څو موږ ته هغه فریم د ابتدا د ویډیو نه تر ختم د ویډیو پورې وښودل شي. اوس په کلیک وکړو، په دې شکل به موږ ته ویډیو ښودل کېږي. دوستانو یوه بله طریقه د دې چې تاسو
په خپله ویډیو کې ډیزاین کړئ. څلورمه طریقه دا ده چې موږ غواړو څو عکسونه په یوه فریم یوه صفحه کې ډیزاین کړو. د دې لپاره موږ په کولیج باندې کلیک وکړو. هغه کوم عکسونه چې زموږ سره دي او غواړو په هغې باندې تغییرات وارد کړو انتخاب به یې کړو. دا عکس ده، دا مې اضافه کړل. د لیر نه موږ کولی شو هغه شکلونه مو انتخاب کړو چې په کوم شکل باندې وښودل شي. فرضاً دا شکل ولري، په دې شکل مختلف شکلونه دي. تاسو کولی شئ هر شکل مو چې خوښ وي انتخاب یې کړئ. په دې شکل یې غواړئ. فکر کوم چې دا شکل به بهتره وي. باردر یې هم تاسو کولی شئ د ځای نه هغه باردر زیات و کم کړئ. دا یې هم لرې کوي او بیرته نږدې کوي. دا به یې ګردوي په دې رقم. هر فارمت چې تاسو غواړئ ور یې کړئ اضافه به کړئ او په ټیک به کلیک وکړئ. نو هغه عکسونه به تاسو ته څنګه شي ډیزاین شي په دې شکل باندې. باردر یې د ځای نه تاسو کولی شئ تغییر ورکړئ. لیاوټ یې هم د دې ځای نه تغییر ورکولی شئ. ګالري نه نور عکسونه اضافه کوئ. کانویس خو موږ اندازه ویلې وه. فیلټر د شیان دي چې مخکې ویلي دي. په سیو به کلیک وکړئ نو موږ ته به هغه عکس په دې فارمت کې ثبت شي. نو موږ سره په ګالرۍ کې سیو شول. پنځم ډیزاینینګ د ویډیو د موزیک ډیلیټ کول یا تبدیلول دي. د دې لپاره په ویډیو کلیک وکړو. هغه ویډیو چې موږ غواړو موزیک یې تبدیل کړو هغه به انتخاب کړو. فرضاً همدا ویډیو. فعلا زما سره د موزیک لاین دلته موجود نه ده. د دې لپاره چې موږ موزیک یې د ویډیو نه جدا کړو والا به کلیک وکړو. دلته موږ لرو اکستراکټ آډیو. دغه موزیک یا آډیو یې موږ ته څنګه که جدا کړه ویې باسه. نو که چیرې په دې کلیک وکړو موږ ته به دغه موزیک لاین دلته اضافه شي. کولی شو موزیک داخل کې تغییرات راولو. یوه حصه یې کټ کړو یا مکمل ټول څنګه کړو ډیلیټ کړو. که انتخاب یې کړو د ځای نه کولی شو یعنې دا ډیلیټ کړو. کولی شو یو ساحه یې جدا کړو ډیلیټ یې کړو یا نور ډیزاینونه په تطبیق کړو. نو اوس غواړو موږ دا ویډیو نه دا موزیک چې موجود ده فعلا که پخش یې کړمه په دې شکل باندې غواړو دا ته ډیلیټ کړو. نو انتخاب به یې کړم او را به شو ډیلیټ ته. نو دا موزیک څنګه شو د ویډیو نه لغوه شو. که چیرې پلی یې کړو نو غږ به نه لري. اوس غواړو چې بل موزیک ورسره اضافه کړو. په موزیک به کلیک وکړو. مای موزیک کوم ځای کې چې تا سره موزیک ده هغه به انتخاب کړئ. فرضاً دا یو ده. په یوز به کلیک وکړو. دا به څنګه شي اضافه شي. غواړم چې د ابتدا نه موجود وي نو په دې به کلیک وکړو. په دې شکل موږ څنګه کړو د ویډیو موزیک مو ور تبدیل کړو په دې طریقه باندې. او کولی شئ دو قسمت نه کلیک به وکړئ. غږ یې هم زیات او کم کړئ دو ساحې نه. څومره یې زیاتوي زیاتېږي به. که غواړئ چې کم یې کړئ کمیږي به. د دې ځای نه هم شروع کې غږ د یو څه پخش وي. په ختم کې د غږ پخش شي نو تاسو کولی شئ د ځای نه یې هغه ساحات تعیین کړئ. ټیک به کلیک وکړئ. هغه تغییرات به څنګه شي ذخیره شي. شپږم په دې کار کوو چې څرنګه موږ د موزیک غږ په زوره او کم کړو. که چیرې تاسو موزیک نه وي جدا کړی نو ولم ته به راشئ. د یو طریقه به لکه مخکې چې موږ تغییر ورکړو په هغې شکل به یې په زوره کړئ. او که چیرې مو موزیک ته تغییر ورکړی نو په ولم له طریقه موږ ته فعلا نه ښودل کېږي. موږ به راشو خپله موزیک ته. په موزیک به کلیک وکړو. دلته به هغه لاین د موزیک انتخاب کړو. بیا به راشو والم ته. د دې ځای نه یې کولی شو چې بېرته څه شی کړو په زوره او کم یې کړو.
اووم ډیزاینینګ هم زبردسته ډیزاینینګ ده چې ډیری ځایونه کې تاسو کولی شئ په ویډیو کې استفاده ترې وکړئ او ویډیو مو رنګینه کړئ. د دې لپاره موږ به راشو ټکسټ ته، ټکسټ به کلیک وکړو. دلته کومه نوشته چې تاسو غواړئ خپله نوشته مو اضافه کړئ. مثلا زه آمو انتخابوم نوشته شي، نو آمو دلته موږ ته اضافه شي، اما زه غواړم چې هر حرف جدا یو حرکت ولري. د دې لپاره به موږ هر حرف جدا نوشته کوو او ډیزاین کوو به یې. ای مې نوشته کړلی، د ځای نه به رنګ ته هم تغییر ورکړم. فرضاً انتخابوم دا رنګ، ټیک کوم یې. باردر به یم تور انتخاب کړم یا به یو بل رنګ ورکړو باردر ته. سپین صحیح ده. شادو دې نه لري، لیول یې فرضاً نه وي. ښه، حرکت به یې تعیین کړو. دلته مونږ د دې ځای نه به یې حرکت هم تعیین کړو چې په کوم شکل باندې دی راشي. د دې ځای نه به یې هغه حرکت ته یو څه سلو کړو. بیرون چې کله وځي بیرته اوټ کېږي په کوم حالت، په دې شکل. نو اوکې به یې کړو او د دې ځای نه به یې هم هغه موقعیت مشخص کړو چې دا د په کوم ځای کې قرار ونیسي. اندازه به یې یو څه کمه کړو، فرضاً دلته، او موقعیت به یې مشخص کړو د کوم ځای نه تر کوم ساحې پورې وښودل شي. فرضاً ته دې ساحې دی ختم د ویډیو دی وښودل شي، د ساحې نه ختم د ویډیو. دوهم حرف چې تاسو اضافه کوئ په داسې قسمت کې به اضافه کوئ، لاین به داسې ځای انتخابوئ چې هغه اول حرف د تاسو چې نوشته شوی هغه ختم شي، وروسته د هغو نه به اضافه کوئ تر څو دا حرف ځای پر ځای شي، وروسته بل حرف راشي. نو د دې لپاره فاصله به یې تعیین کړئ، بیا به په ټکسټ کلیک وکړئ، اضافه کړئ دوهم حرف هم ام ده. که فارمت ته یې تغییر ورکړئ تغییر ورکړئ، که نه په همدې شکل باندې اوکې به یې کړئ. نو هغه اندازه به یې برابره کړئ، را به یې وړئ دې ساحې ته، هغه ځای به یې مشخص کړئ چې په دې ځای کې دی قرار ونیسي. نو وروسته به بیا دې به هم دغه لاین مشخص کړئ تر کومه ساحې پورې وي، تر ختمه پورې دی وښودل شي. نه انتخاب یې کړئ. وروسته به راشئ دوهم حرف موقعیت به مشخص کړئ، په ټکسټ به کلیک وکړئ، نوشته به یې کړئ. اوکې، اندازه به یې تعیین کړو. یا دې رنګ ته هم تغییر ورکوم، فرضاً رنګ دې وي په سور رنګ. اوکې کوم. نو اوس که مونږ راشو دا به هم ختم پورې قرار ورکړو چې وښودل شي. نو اوس که ویډیو ته راشو ویګورو، په دې شکل به یوه نوشته مونږ ته ډیزاین شي. که غواړئ چې عملي شي نو ټیک به کلیک وکړئ، هغه به تاسو سره اضافه شي. کولی شئ نورو انیمیشن یا حرکتونو نه تاسو هلته کار واخلئ چې په مختلفو شکلونو دلته ظاهره شي، کولی شئ د هغه نه هم استفاده وکړئ. او په آخر کې به دغه د انشارټ واټرمارک څرنګه موږ ډیلیټ کړو. تاسو زیاتره ویډیوګانې که چیرې تاسو دا سیو کړئ نو په ویډیو کې به د انشارټ واټرمارک په صفحه کې ښودل کېږي. د دې لپاره چې دا ډیلیټ کړو په ضرب علامه به کلیک وکړو، فری ریمو به کلیک وکړو، نو موږ ته به څنګه شي ډیلیټ شي. نو دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو چې د انشارټ د برنامې په اوو مهمو ډیزاینونو ته اختصاص شوې وه. نو الله دې وکړي چې د خوښې وړ مو ګرځېدلي او یو څه مو ترې زده کړي وي. په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله په دې کار کوم چې زه څرنګه هغه خپلې ویډیوګانې د انشارټ د برنامې له طریقه ډیزاین کوم او اپډیټ کوم. د ادامې لپاره زموږ یوټیوب چینل مو که نوي سابسکرایب کړئ درسره سابسکرایب یې کړئ او هغه زنګوله هم فعال باندې قرار ورکړئ تر څو زموږ د راتلونکي ویډیوګانو څخه هم باخبره شئ. نو تر بیا ښې چارې.